د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. ژورلید ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. د نن په ژورلید کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پر وروستیو جریاناتو غږیږو. په دې لړ کې ولسمشر غني د قطر له امیر سره کتلي دي. د ولسمشر وان صدیق صدیقي ویلي چې دواړو لوریو په یاده لیدنه کې د سولې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. دغه په خبره د قطر امیر یو ځل بیا د افغان سولې پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی. اخوا رویټرز خبري اژانس له دوحې څخه د موثقو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره دواړه لوري د مذاکراتو پر طرز العمل موافق شوي او ژر به رسمي مذاکرات پیل شي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې قطر ته تللی پرون د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مشر جنرال سکاټ میلر سره لیدنه کړې او پر اوربند په دې لیدنه کې ټینګار شوی دی. دواړو لورو د تاوتریخوالي پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې او ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې د دې تاوتریخوالي د کمولو داسې هڅې روانې دي چې د هر اړخیز او تلپاتې اوربند سبب شي. او اوس بحث ده چې آیا د قطر کې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه حل شوي، دغه دوام د دغو خبرو څومره اسان بریښي او د دې په دې برخه کې وروستي پرمختګونه څه دي. پر دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د سکایپ له لارې راسره خبریال سمی یوسفزی دی او دغه راز د پوهنتون استاد عبداللطیف نظري به هم پر دې موضوع راسره بحث وکړي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. که دا بحث له یوسفزي صاحب څخه پیل کوم. یوسفزي صاحب ستاسو معلومات څه دي؟ په قطر کې یا ځینو سرچینو رپورټ ورکړی دی چې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ بالاخره موافقه شوې ده او ډېر زر به رسمي مذاکرات هم پیل شي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ زه فکر کوم د رایټرز خبري اجانس دغه خبر صحت نه لري. اوسه پورې کوم داسې توافق لا نه رامنځته شوی. البته زیاتره مسایل حل شوي دي، خو اوس هم چې مونږ وایو چې توافق رامنځته شوی دا کوم د سولې د اصلي خبرو او د خبرو په شرایطو د دواړو طرفونو په دریځونو باندې خبره نه کېږي. دا اوس چې کوم د توافق خبره کېږي هغه دې کېږي چې څنګه به دا مجلس دایرې کې په کانګرس کې به کوم اعصاب استعمالېږي، د چوکۍ په کوم سر کې به طالب استازي ناستي، کوم طرف ته به افغان استازي ناستي، کوم اصطلاحات به استعمالېږي. زما معلومات دا دي تر اوسه پورې یو قطعي تفاهم لا نه ده رامنځته شوی. البته کوشش ډېر کېږي د ولسمشر دغه سفر هم یو حد پورې دغه اهمیت روښانه کوي چې باید بین الافغاني خبرې زر تر زره پیل شي. البته دا اوس چې کومې هڅې کېږي دا یوازې د خبرو د پیل دپاره کېږي. یوسفزی صاحب خبرو کې به ته وي اجنډا به څه وي هغه اوسه پورې مبهم دي. یو پوښتنه دا هم ده چې دغه مسلې ولې دومره اوږدې شوې چې په طرز العمل کې کوم خواته به طالب استازي کینی، کوم خواته به د افغان پلاوي استازي کینی، کوم اصطلاحات به کارول کېږي او حتی کوم نور اختلافات چې د فقهو د اختلاف مسله هم ده چې په حنفي فقه که په مثلا شافعي فقه او یا ده چې په جعفري فقه، دغه ټول مسایل ولې اوږده شول؟ اصلا د دغه ټولو مسایلو را برسېره کېدل وجه دغه د دواړو طرفونه قاطع او د زړه له کومې د مذاکراتو منځ ته نه راځي، ځکه چې دوی غواړي چې څوم وکولی شي یا بل طرف مذاکرات وځنډول شي. په ډېرو کوچنیو مسایلو باندې اختلافات رامنځته کېږي. مثلا د حنفي فقه او د جعفري دا داسې مسله وه چې د افغان حکومت دې ته فکر هم نه و. دا مسایل داسې مسایل دي چې یو ناڅاپي ډول باندې رامنځته شول او دا ډېر حساس مسایل دي. افغانستان کې دننه نور قومونه دي، د نورو ژبو ویونکي دي، د نورو مذهبونو ویونکي دي، که هغه سني دي شیعه دي، خورا حساسه موضوع ده. نو دولت لپاره په دغه مسایلو باندې ډېر حساسیت له امله ډېر په احتیاط باید ګام کېږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفه که یو طرف طالب افغان حکومت سره د افغان حکومت په ډول خبرې نه کوي، نو بیا خو ظاهره خبره ده چې دلته د نظریاتو او د فکرونو یو ډېر ستر خلیج په منځ کې پروت ده او دغه خلیج هوارول اسانه کار نه ده. خو بهرحال کوشش کېږي چې دا مذاکرات زر تر زره پیل شي او له دې امله خلیزات هم یوسفزی صاحب چې اول کې دواړه طرفونه ویلي وو چې
بین الافغاني مذاکراتو کې به خارجي فکتور یا خارجي عناصر مداخله نه کوي. خو فکر کوم چې د خارجي عناصرو د مداخلې نه بغیر بین الافغاني مذاکرات بیخي امکان نه لري. د تېرو 40 کلونو کې موږ کوم داسې یو تړون شاهدان نه یو چې هغه د افغانانو په خپل منځ کې پرېکړه ورباندې کړې. اخري تړون چې شوی و هغه هم د احمدشاه مسعود او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د کابل په اطرافو کې وشو چې د پاکستان د قاضي حسین احمد او جنرال حمید ګل او د جنرال ضیاء الحق د زوی جلال الحق په واسطه وشو. بیا حکمتیار صاحب کابل ته ولاړ، صدر اعظم شو او تر څو چې طالبانو کابل ونیولو او په مخه کړل. نو زه فکر کوم چې دواړه طرفونه اوس له دې امله نور هم یعنې د ثالثو کاینو بالخصوص د امریکا او د قطر د جرمني استازي هم ته رسېدلی ده، د نورو هېوادونو استازي هم په طالبانو او په دواړو طرفونو باندې فشار راوړي تر څو اقلا د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا چې مذاکرات په بیا څومره مشکلات لري هغه یو بل یو ستر جنجال د افغانانو په مخ کې پروت ده او زه فکر کوم چې اوسه پورې هغه د اصلي مجلس نه د باندې مسایلو باندې دا حل نه رامنځته شوی. اوس چې کوم څه روان دي یوسف زی صاحب، ولسمشر غني په قطر کې دی، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم په قطر کې دی، خلیل زاد هم په قطر کې دی. نن دومره ورځ ده چې ولسمشر هلته دی او خبرې کېږي، ملاقاتونه روان دي. تاسو کوم بدلون احساس کړی دی، کوم پرمختګ؟ لکه تاسو وویل چې د رویټرز خبري اژانس دغه راپور ډېر درست نه دی چې هلته دې په دې طرز العمل باندې هوکړه شوي وي، بل کوم بدلون وینئ هلته؟ زه فکر کوم چې ولسمشر سفر داسې هغه وخت به اهمیت لرلو چې دوی له طالبانو سره کتلي وای، د طالبانو مشرانو سره په پټه یا ښکاره کتلي وای، هغه پیښ نه شولو. او د سفر اصلي موخه دغه ده چې قطر حکومت غواړي. قطر یو ډېر کوچنی هېواد ده او د افغاني مذاکراتو له وجې نه یو خورا نړیوال اهمیت پیدا کړی ده له خپلو ګاونډیانو سعودي عربستان او عرب امارات او نورې عربي نړۍ سره په تشنج کې ده او د امریکي مرسته دوی دپاره ډېر ضروري ده. او د افغانستان د طالبانو دفتر هلته او د افغانستان د سولې خبرې هغوی ته یو ډېر نوی ژوند ورکړی ده. له دې امله چونکې طالبان هلته ډېر ځي راځي او په مطبوعاتو کې راځي او دا وخت دی که طالبانو یو نظامي ځواک مشران په پاکستان کې دي، نو سیاسي مشران یو شمېر نظامي مشران اوس په قطر کې دي. نو قطر دې دپاره چې افغان حکومت ته دا وښیي چې موږ یعنې بېطرفه یو، افغان حکومت ته یو ولسمشر ته یو دعوت ورکړی چې راشه د هېواد ته سفر وکړو، خپل یو غټ ټیم ځان سره راوله. زه فکر نه کوم چې د دې نه زیات د قطر حکومت یا د قطر چارواکي په طالبانو باندې کوم زیات اثر او رسوخ لرلی شي. پاتې شوه د جنرال میلر او د ډاکټر خلیل زاد سره خبرې، هغه هغوی سره د ملاقاتونه په کابل کې هم کېږي، هلته هم کېږي. خو زه فکر نه کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غني دغه سفر به ډېر داسې د سمبولیک نه علاوه کوم ډېر محتوا ولري یا د کوم ډېر اهمیت ولري. ډېره مننه یوسف زی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. ډاکټر صاحب لطیف نظري موږ سره په لاین کې دی. نظري صاحب، تاسو څنګه ارزوئ وروستي جریانات چې په قطر کې تېرېږي؟ او دلته یو لویه موضوع دا ده چې خلیل زاد یو ځل بیا ټینګار کړی کله چې په هېواد کې جګړه وي، تاوتریخوالی ډېر وي، نو د هغې مستقیم اثرات دي په مذاکراتو باندې او د دې مذاکراتو په برخه کې ستونزې هم ایجاد کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی شما جناب یوسف زی صاحب و بینندگان محترم کابل نیوز. من فکر میکنم که موضوعات اساسی که در حال حاضر جریان داره و او باعث شد که رئیس جمهور افغانستان هم به دوحه سفر داشته باشه، موضوع توافقنامه هست که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان مورد توافق قرار گرفته بود و بحث اساسی به نظر من بحث مذهب حنفی یا اختلافی که در او وجود داره که چطور در ارتباط با مذهب جعفری تصمیم گرفته شود، من فکر میکنم او نیست. او موضوع جدی نیست. موضوع اساسی است که طالبان میخواین
مبنای مذاکرات بین الافغانی و هر نوع توافق در آینده مذاکرات و توافق باشد که بین آمریکا و طالبان شکل گرفته. بنابراین در صورتی که این روند برایش یک راه حل منطقی پیدا شود، من فکر میکنم که بنبستی که در حال حاضر در مذاکرات با وجود آمده او شکسته خواهد شد و سفر رئیس جمهور غنی هم در این ارتباط میتونه قابل تفسیر باشه که هم در پشت پرده با طراحان اصلی این روند مذاکره صورت خواهد گرفت و هم در واقع آنچه که میتونه بنبست بشکنه او هم در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین بحث‌های دیگه‌ای که مطرح شد و آقای یوسفزی هم به او اشاره داشتن که بحث قطع مداخلات خارجی، من فکر میکنم که او یک مسئله مهم و اساسی هست و قطعا وقتی که مذاکرات بین الافغانی هست باید در او افغانها مذاکره بکنن و در نهایت به یک توافق دست پیدا کنن. هر نوع مداخله خارجی از هر طرفی که باشه میتونه مذاکرات تحت تاثیر قرار بده و در نهایت اختلاف نظرها را جدی بسازد. بنابراین از اون نظر من فکر میکنم که آنچه را که طالبان مطرح میکنه حرف دقیق هست و هیئت کابل هم قطعا او را خواهد پذیرفت که نباید این مذاکرات تحت تاثیر مداخلات خارجی باشه و در نهایت منافع ملی افغانستان و صلح و ثبات افغانستان باید توجه نظری صاحب ستاسو هدف ل خارجي مداخله نه څه ده، یعنی چګونګي د خارجي مداخله په دې خبرو کې، یعنی تاسو وایي چې کله بین الافغاني مذاکرات دی په دې کې دی یو بل خارجي لوري یا بل خارجي ډیپلوماټ نوی ناس څنګه لکه څنګه طالبانو په غویلو کې مطرح کړي و چې د بین الافغاني خبرو د په اوتاق کې باید خارجيان نوی. ستاسو هدف لدی مسئله څه ده؟ خب ببین، منظور از این که نباید مداخلات خارجی در مذاکرات وجود داشته باشه دو زاویه داره یا دو بعد داره. هم میتونه بعد مستقیم داشته باشه که یک امر و نهی مثلا از سوی سفیر فلان کشور یا نماینده فلان کشور خاص ما در این ارتباط داشته باشیم که او برای دو طرف امر و نهی بکنه، این میشه مداخله مستقیم. اما آنچه که باعث نگرانی هست بعد دوم قضیه است، مداخله غیر مستقیم هست که او میتونه در پشت پرده و در یک سناریوی جدید و از قبل طراحی شده برای افغانستان مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر من فکر میکنم مهمترین نگرانی همه است که بعد دوم مداخله صورت بگیرد، چون بعد نه در نزد افکار عمومی قرار میگیره، نه رسانه ها از او خبر میشه و نه مردم افغانستان. اما آینده سیاسی افغانستان میتونه تحت تاثیر قرار بده و در واقع پیامدهای مخرب و منفی داشته باشد، چون اگر یک کشور خاصی بخواد این مذاکرات کارگردانی بکنه و مدیریت بکنه، قطعا در آینده کشورهای رقیب او هم وارد میدان خواهد شد و اونا هم سر حلقه های خاصی و مجموعه های خاصی که نفوذ داره تاثیرگذاری خود را بر او خواهد کشید و این میتونه مثل گذشته افغانستان در معرض جنگ های نیابتی قرار بده و صلح پایدار را تحت تاثیر قرار بده. بنابراین صلح پایدار وقتی شکل میگیره که هر دو نوع مداخله در مذاکرات بین الافغانی نباید وجود داشته باشه و اراده دو طرف مذاکره هم باید ای باشه که تر دا اوسه پورې چې څه مخکې راغلل. فکر کوي چې مثلا د طالبانو او د امریکانو ترمنځ د توافق نه راوروسته بیا کله چې اورکم او د هغې نه راوروسته چې طالبان بندیان آزاد شول هغه نه آزادېدل، دلته مشورتي لویه جرګه رامنځته شوه او بالاخره خبره دې ته راورسېده چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو یوه رسمي پرانستنه وشو چې په دې کې د نړۍ د ډېرو هیوادونو استازي هم وو. دغه ټول جریانات فکر کوي چې د امر و نهي نه بغیر ترسره شوي دي او بغیر د خارجي مداخلو نه ترسره شوي دي چې اوس دغه غوښتنه مطرح شي چې که چېرې دا خبرې جریان پیدا کوي نو دلته د خارجي مداخله نه وي. خب ببینید اینجا دو تا بحث هست. یکی که اگر هر کشور خارجی زمینه و تسهیلات را برای پیشبرد مذاکرات فراهم کنه، مثل که در حال حاضر قطر کار کرده، ما از او استقبال میکنیم، چون قطعا فضای دو قطبی که بین دو طرف وجود داره و 20 سال جنگی که صورت گرفته باعث شکاف و گسست شده.
قطعا ما نیازمندی هستیم که کشور خاصی تسهیلات و مقدمات و بسترهای در واقع رفع سوی تفاهم را فراهم بکنه و این نشست در واقع با یک فرایند خوشبینی دنبال شود. اون مداخله تفسیر نمیشه، مثل که جرگه مشورتی رو شما اشاره کردیم، یا مثل که در واقع بگونه در آزادی زندانیان طالبان ما چنین روند شاهد بودیم که هم بزرگان افغانستان به حکومت توصیه کرد و هم کشورهایی که بگونه در قضایای افغانستان دخیل هست. نکته دیگه ای که من فکر میکنم که بسیار مهم است که شما پیشتر در پرسش خودم میره مطرح کردیم، بحث در واقع مبنا قرار گرفتن توافق آمریکا و طالبان هست. ببینید اگر ما این قضیه را به صورت واقعی بررسی بکنیم، عملا توافقی که بین آمریکا و طالبان شکل گرفته بود مبنای مذاکرات بود. یعنی در اون توافق آمده بود که 5000 زندانی طالبان باید آزاد شود. این توافق که با حکومت افغانستان یا این مذاکره با حکومت افغانستان صورت نگرفته بود. بنابراین آزادی زندانیا بر مبنای همون توافق بود که بین آمریکا و طالبان شکل گرفته بود و همینطور در اون توافق آمده بود که مذاکرات بین الافغانی بعد از 10 روز باید شروع شود. هرچند طولانی شد به دلایل مشکلات خاصی که وجود داشت، ولی باز هم وقتی که مذاکره شروع شده مبنایشون همون توافق است که بین آمریکا و طالبان شکل گرفته. حکومت افغانستان تا کنون اصلا در مذاکره دخیل نبوده، سهم نداشته و طالبان این حکومت را هیچ قبول نداشته. بنابراین طرف اصلیش تا اینجای کار آمریکایی ها بوده. من فکر میکنم که در این ارتباط آنچه را که طالبان ادعا میکنه ادعای نادرست نیست، بلکه تا حال را دقیقاً این روند بر همون اساس پیش رفته. اما نکته اساسی اینجاست که از این بعد نباید آمریکایی ها مداخله بکنه. آمریکایی ها با طالبان به توافق رسیده، بنابراین حالی که وقتی مذاکره طرف حکومت افغانستان یا هیئت جامع کابل است که هم حکومت هم گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی را شامل میشه با طالبان صورت میگیره، اینجا نباید هیچ کشوری به شمول ایالات متحده آمریکا مداخله بکنه و در واقع اعمال فشار بکنه و نگاه‌های خود را و منافع خود را بر یک طرف یا بر دو طرف تحمیل بکنه. چون من اشاره کردم که منافع افغانستان ممکن است در موارد با منافع آمریکا همپوشانی داشته باشد، مشترک باشد، ولی در موارد دیگه قطعا منافع ما با منافع آمریکایی ها متغایر هست. به عنوان نمونه آمریکایی ها در حال حاضر با کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران رابطه حسنه نداره و در موارد تقابل داره، اما افغانستان میخواد با این کشورها منافع دوستانه داشته باشه، منافع مشترک، مبارزه مشترک با تروریسم، با مواد مخدر و همسایگی نیک و همینطور روابط همراه با احترام متقابل داشته باشه. بنابراین ما نگران این هستیم که مبادا وضعیت به گونه‌ای سمت سو داده شود که منافع افغانستان تحت تاثیر منافع یک قدرت خارجی قرار بگیرد. من نظری سب اشاره کردم زمینه مداخلات بار دیگه بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان فراهم خواهد شد و این بار جنگ‌های منطقه‌ای بین رقبای منطقه‌ای در افغانستان شکل خواهد گرفت. ډیره مننه. تاسو ته بیرته راګرځم. یو لنډ ځنډ هم لرو، له ځنډ نه مخکې یو څو پوښتنې چې یوسفزي صاحب نه به مطرح کړو. یو دغه د خارجي مداخلو مسله یوسفزي صاحب څنګه بولئ؟ وایي امر النهي که چیرې په دې خبرو کې موجوده وي د خارجیانو لخوا، وایي خبره ځای ته نه رسیږي. نو اوس دې مسله باندې اختلاف څه کوم لوری خپلوي؟ زه فکر کوم دلته واقعا چې یعنی مداخله هیڅوک نه مني، خو دلته مداخله هم په دوه ډوله وي. یو هغه مداخله وي چې د هغوی خپل اهداف یا منفي مداخله وي، یا یو طرف په طرف کې وي بل طرف په نقصان کې وي. بله مداخله دا وي چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه وي. مثلا اوس یو بنبست رامنځته شوی ده، دواړه طرفونه نه سره جوړېږي. تقریبا دغه ده 28 ورځې ووتلې چې دا مذاکرات پیل شوي دي، هېڅ پرمختګ نه کېږي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر کوم چې هغه خارجي ثالثي کردار ده او د مداخلې کردار هغوی خپل منځ کې باید یو بېل تعریف ولري. مثلا دا اوس هم که امریکا سهولتکاري کوي یا دا هم یو مداخله نشو ورته ویلی، خو سهولتکاري ده. قطر حکومت
افغان حکومت هم راغواړي، طالبانو ته پیسې هم ورکوي، هغه دفتر یې ماته جوړ کړی دی، ورته هغه سهولات هم ورکوي. نو زه فکر کوم چې دا د مداخلې یعنې ډېر داسې مداخلې شته چې هغه ته موږ مثبته مداخله وایو تر څو یو بنبست مات کړي. دې کې شک نشته چې امریکا نفوذ لري په طالبانو، یا تر نه لري خو طالبانو په دوستانو یې لري، په پاکستان یې لري، په قطر یې لري. یو څه حد پورې طالبانو سره هم په یو کال کې کار کړی یا 2 کالو کې کار کړی او په ژبه او په منطق باندې پوهېږي. بل طرف افغان حکومت په دې کې شک نشته چې افغان حکومت یو خپلواک حکومت ده، خو په دې کې بیا شک نه لرو چې افغانستان باندې هم یو جدي نفوذ لري. دا اوس چې کوم نظام ولاړ ده په دې کې افغانانو خپل قرباني دي، په دې کې هم شک نشته چې دغه نظام چې اوس ولاړ ده په دې کې د امریکا او د ناټو مالي قرباني او د هغوی ځواکونه دلته قرباني شوي دي. نو فکر کوم چې که د مداخلې خبره شي دلته اوس فکر کوم چې ټول طرفونه د منفي مداخلې نه ستړي دي، هر طرف غواړي چې افغانستان کې امن راشي او ډېره مننه استاد جسر. نو بیا خو زه فکر کوم چې دا هغه مثبته مداخله ده. لنډه وقفه لرو، له وقفې نه مخکې یوه پوښتنه نظري صاحب نه هم کوم، دا د دې موضوع په اړوند باندې لکه څنګه چې یوسفزي صاحب اشاره وکړه چې دلته یو مسله د یو ثالث رامنځته کېږي، خارجیان د یو ثالث په توګه په دې مسله کې مطرح دي او ښکیل هم دي. اوس یوه انګېرنه دا ده چې ولسمشر غني او ورسره پلاوی او هغه پلاوی چې هلته ناسته د خبرو لپاره او طالبان ټینګار لري چې دوی باید په کم شکل افغانستان ته راستانه شي، او د حکومت ټینګار بیا دا دی چې د جمهوریت په بقا باندې ټینګار کوي، او دلته ځینې منتقدین وایي چې د واک د ساتلو لپاره ټینګار دا دی. وایي دا هغه مسایل دي چې د سولې کوم فرصت چې موجود دی دا فرصت له منځه وړي. نو وایي خارجیان دواړو د دا قناعت ورکوي چې اوس د دې اختلافاتو وخت نه دی. نو نظر مو څه دی چې په دغسې حالاتو کې اړتیا شته چې خارجیان فشار راوړي؟ خب ببینید یکی از مواردی که میتونه در واقع مصداق مداخله باشه امی است که شما در سوال خود مطرح کردید. اگر اختلاف نظر وجود داره من فکر میکنم که سر جمهوریت یا سر حکومت اسلامی سوچه‌ای که طالبان رو مطرح میکنه این راه حل داره. راه حلش این است که آمریکایی ها برای ما در واقع دیکته بکنه یا یک کشور دیگه منطقه برای ما او را دیکته بکنه که نوع نظام افغانستان چگونه باشه. ببینید نوع نظام افغانستان مربوط به مردم افغانستان است. راه حل در این ارتباط وجود داره و میتونه یک از راه حل رفراندوم باشه، همه پرسی و مردم افغانستان مراجعه شود که مردم افغانستان چی نوع نظام را پیشنهاد میکنه. آیا نظامی در واقع که مبتنی بر جمهوریتی مطلق و کامل باشه یا در واقع مبتنی بر امارت باشه یا یک حد وسطی باشه یا یک نوع دیگه اصلا حکومت اسلامی باشه که نه در اون جمهوریت گنجانده شده باشه و نه امارت اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که اگر باز هم ما تمامی ابتکارات خود را مثل پروسه بون در اختیار خارجی ها بتیم، اولا میتونه نقص حاکمیت ملی افغانستان باشه و دوم زمینه تصمیم گیری خارجی را در افغانستان باز میکنه. ما طی 20 سال گذشته شاهد بودیم که افغانستان با همه که در عرصه های مختلف دستاورد داشت ولی در حوزه سیاست خارجی ما استقلال عمل نداشتیم و اگر مطابق میل خارجی ها رفتار نمی کردیم به ما امکانات مالی لوجستیک نمی دادن و تعهدات مالی خود را کاهش می دادن. این بار باید مردم افغانستان تصمیم بگیره که قانون اساسی ایشان چگونه تدوین شود، حقوق زن، حقوق بشر، حقوق اقوام و در واقع مباحث شریعت اسلامی، همه از اینا با چی فرایند و سازوکار در قانون اساسی افغانستان گنجانده شود. د مننه لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته په څو نورو مهمو مسایلو راګرځو. یوه مسله دا ده چې د سکاټ میلر خلیلزاد او د ولسمشر غني ترمنځ ملاقات کې په دې باندې ډېر ټینګار شوی چې باید جګړه ودرېږي، تاوتریخوالی ختم شي او اوربند شي. څومره ممکنه ده چې بالاخره طالبان د دې مسلې ته غاړه کېږدي؟ او بل مهم سوال دا دی چې لکه څنګه په بحث کې مطرح شو د بین الافغاني مذاکراتو توافق هم که چیرې رامنځته کېږي مبنا او یا بنسټ به هغه توافق چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ شوی دی. په دې برخه کې هم پوښتنې شته چې له ځنډ وروسته پرې راګرځو.